چې بې ګناه خلک به مړه کړه په اپریشن کې به ویل چې موږ دهشتګرد مړه کړل د هغې په خلاف چې کله هم تنظیم پي ټي ایم راپورته شه او د ریاستي ادارې او د ریاستي جرنیلانو تر مخامخ ودرېده او د ریاستي جرنیلانو لاس ونیوه چې دا ظلم دې کړی دی نور په دا خاوره باندې ته ظلم نه په دغه سلسله کې زه په خپله ګرفتاري باندې خبره نه درته کوم ولې چې دا د مشتهرک په کامي مقصد کې او په نر افغان کې دا بالکل ویرېدونکې خبرې دي جیلونه مرګونه قیدونه دا خبره نه دي ملګري دا یاد وساتئ چې د پاکستان د فوج مشر باجوه دا ویلي وو په پارلمنټ هاوس کې چې په کعین بریفینګ و په هغه کې وویل چې پوښتنه نه وکړه چې علي وزیر نو ورته یې خلاص کړ یا ته ورته ووایه زه ورته وم چې علي وزیر چې معافي ونه غواړي زه یې تر هغو پورې دا نه پرېږدوم ما ورته وویل چې په هغه وخت باجوایي که ما یو ټویټ وکړ ما ورته وویل چې باجوه هغه یاد وخت یاد کړه چې په بنګالیانو کې د تا فوجونه ټوپکونه ما ورته وویل چې تر څو پورې مې دا په ګونډو کړی نه وي تر هغې ملګري دا یوه یاده وساتئ باجوه او د دې کمپنۍ د دې کمپنۍ مطلب د پاکستان اصلي ادارې په د پښتون خاوره په نر او بل افغان چې څومره یې ظلم کړی دی په هغې د معافي وغواړي کار دغه راشي په دا سټیج په دې ذمهوار سټیج باندې زه دوی ته چیلنج ورکوم چې دا یاده وساته چې ته به معافي غواړې که معافي نه ونه غوښتله دا خلک به راوځي تا به د ګریوان رانیسي او په تا به معافي غواړي نن په دا خاوره باندې چې وګورئ نن په کراچۍ کې د امن ژوند دی نن چې کله هر کله په دا خاوره باندې بیا یو دی د دهشتګردي نښه راوسته نن په پېښور کې دمکه وشوه خلک ته وایي پولیس ته وایي ریاستي ادارې په خپل افسران ته وایي هغه وایي یہ جو نہ معلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے ملګري ما شپږ میاشتې دلته جیل تېر کړو دا څه خبره نه ده 2 میاشتې یا 6 میاشتې خو ما ورته ویلي دي چې انشاءالله تعالی د پاکستان ریاستي ادارې دا د خپل وخت نه جایزه پیدا واخیسته اوس د موږ وخت دی اوس به موږ هغه کار درباندې کوو تاسو وړه وړه ماشومان او بچیان جوړوئ نو زه یو ځل بیا د تاسو ډېره شکریه ادا کوم د موږ تحریک په رواني د منظور په مشرۍ کې ملي مشر منظور او انشاءالله تعالی زه تاسو ته دا ډاډګیرنه درکوم چې د تاسو د زیاتي بدل به اخلو د ریاستي ادارې هغه د پولیس سره شوي دي هغه د نیویس سره شوي دي هغه د خزادارو سره شوي دي هغه د نورو ادارو سره شوي دي هغې سره موږ په څنګ باندې ولاړ یو دا د ریجن دا د امریکې په اما باندې دا د برطانیې په اما باندې دا د پاکستان
کرایه‌کش پوځ موږ دې ته مزید اجازت نه ورکوو چې د پښتون په مظلومه خاوره باندې د دې نوره فیصلونه وکړي. نه خبره اوس په پارلمان کې چا یو منیسټر خبره وکړه، د ضرب خبره وکړه چې په وزیرستان کې به بیا د ضرب باندې اپریشن کېږي. زه ورته وایم په پارلمان کې به هم ورته وایم، وطن ته به ورته وایم چې راشه وزیرستان ته چې غاښونه دې وګورم، راشه چې تا ته دلار ته وښیم چې د مذهب نه نجایزه پیدا د ډالرو په ایما کې مذهب خرڅول، د شهادت په نامه باندې پښتانه ونغرلول او په هغه خاوره باندې چې تر اوسه پورې همیشه دپاره ژوند په غیرت باندې تېر کړی دی، د همیشه دپاره په مختلفو نامونو باندې د افغانستاني سامراج د امریکې استعمار باندې دا دغه خاوره جوړولې ده. نو انشاءالله تعالی تاسو به تیار وئ، چمتو یې چمتویه دابل اشیراتو نروبر او په 19 تاریخ باندې په کراچي کې جلسه ده، انشاءالله تاسو به دا انور هم د هغې ملګرې نه پوښتنه وکړې دا خبره ټیک نه ده چې زه یې کوم، خو ورته ووایي چې په جیل کې مې څه روبېټې کړي وې، ما به په کرسۍ باندې مو پرېښود، ما ورته چې تاسو قاتلان یې په کرسۍ به نه کښېنئ. په عدالت ته راغلل، د عدالت د مخې نه به ما وشالل پوهېږئ. نو انشاءالله تعالی د یو انور د نقیب انتقام به موږ په هر صورت باندې اخلو او د انور هغه ظالمه چهره چې پاکستان ریاست پټه کړې ده او بار بار یې پټوي او دا د عدالت نه یې دی که بري کړ د عوامي عدالت نه نه دی بري کړی، عوامي نو انشاءالله په 19 تاریخ باندې به جلسه وي. د تاسو دا ټول مشران نورالله دی دا نور ملګري د دې نه ټول یو ځل بیا د کراچۍ تنظیم د ملګري زه شکریه ادا کوم. انشاءالله تعالی چمتو به ورته اوسو. یو ملګری مهرباني وکړئ مشر بلې دي بالکل نن به دی ارام کړي چې دا سمه